السلام علیکم ډیرو ګرانو او خوږو کتونکو د ادب کور د دریم سیزن یوې بلې ناستې سره ستاسو په مخ کې حاضر یو. تاسو ته پته ده چې زمونږ د هرې ناستې یوه داسې موضوع وي چې د ادب سره په تعلق او تړون باندې د هغه موضوع روښانول زمونږ د ادب کور د دې ناستو برخه ده. نن بیا موږ د یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د نن ورځې موضوع ده ادب او تخیل. لکه څنګه چې موږ د ادب سره د مختلفو سوشل ساینسز د ټولنیزو علومو او د نورو څانګو په تعلق بحثونه کړي دي، په هره ناسته کې یوه موضوع راخلو او د ادب سره د هغې په تړون خبره کوو. نو نن موږ خبره کوو د ادب او تخیل په تعلق تړون او رشته باندې. ښکاره خبره ده چې د تخیل توری چې دی یا د تخیل دا کلمه چې ده دا اصطلاح چې ده دا موږ په ادب کې ډیره استعمالوو او موږ ته دا هم پته ده چې تخیل د ادب نه علاوه هم د انساني ذات برخه ده او داسې برخه ده چې انسان عموماً په فنون لطیفه یا په ښکلو هنرونو، په زیبا هنرونو یا په هر هغه تخلیقي کار چې په هغې کې څه نوښت وي په هغې کې د تخیل نه کار اخلي. نو پکار ده چې مونږ په ادب کې د تخیل دغه وضاحت نه مخکې لږ شان په دې هم ځان پوه کړو چې تخیل دی څه شی او بیا مونږ دې ته راشو چې د تخیل تعلق د ادب سره هم دی او د هرې تخلیقي لارې سره هم دی، د هر فاین آرټ سره هم دی، د هر ښکلي هنر سره هم د تخیل تعلق دی. خو که موږ مجموعي طور په تخیل خبره کوو چې تخیل دی څه شی، نو موږ به د تخیل د وضاحت د آغاز هم د ادب سره د تړون نه وکړو، سره د دې چې لکه څنګه ما عرض وکړو چې تخیل د ادب نه علاوه هم وي، خو مونږ د ځان پویولو دپاره د ټولو نه اول د تورو ټکو او د لفظونو اډانه راخلو او د تورو ټکو لفظونو د اډانه چې ده دا د ادب سره تعلق لري. مونږ سره ځینې داسې ښکلي هنرونه شته چې په هغې کې د تورو ټکو لفظونو نه بغیر د تخیل کار راځي مخې ته. لکه د مثال په طور مصوري ده، نو په هغې کې توري ټکي نه دي، لفظونه او اصطلاحات نه دي، خو هلته هم د تخیل د کارونې ضرورت پیښیږي. یا موسیقي ده، یو موسیقار د موسیقۍ یو طرز جوړوي، نو په هغې کې توري ټکي نه دي، آواز دی، خو هلته هم د تخیل نه کار اخیستلی شي. یو مجسمه ساز دی، هغه مجسمه جوړوي، نو هلته هم توري ټکي لفظونه نشته، خو د تخیل ضرورت هلته هم شته. او دغه شان زموږ نور چې څومره فنون لطیفه دي یا ښکلي هنرونه دي چې په هغې کې اداکاري هم راځي، صداکاري هم راځي، په هغې کې رقص او اتڼ هم راځي او په هغې کې نور زیبا هنرونه هم راځي. خو هر کله چې د تخیل د توری داسې دی چې په دې په اسانه پوهېدل نشي کېدی، یعنې په دې پوهېدل ګران دي، نو ځکه موږ د تخیل په دې اصطلاح د پوهېدلو دپاره شروع د لفظونو نه کوو. او لکه چې ما عرض وکړو لفظونه، توري، اصطلاحات چې دی دا نیغ په نیغه د ژبې سره، د اظهار سره، د ادب سره، د شاعرۍ سره، د نثر سره او د بیان سره تعلق لري. نو دې نه پس بیا موږ ګورو چې دا تخیل د ادب نه، د ژبې نه، د بیان او د اظهار نه علاوه چرته چرته په کار راځي، خصوصا په زیبا هنرونو کې، په ښکلو هنرونو کې. بلکې دا هم چې زه وضاحت وکړم چې د تخیل تعلق یوازې د آرټ سره نه دی، یوازې د هغه تخلیق سره نه دی چې په هغې کې موږ ښکلي هنرونه پیدا کوو، بلکې دا د فطري علومو سره هم دی. په فطري علومو کې هم د تخیل یو نه یو شکل په کار راتلی شي، خو بنیادي طور تخیل د هغه تخلیق سره دی چې هغې کې انساني جذبات او احساسات هم شامل وي، ځکه نو دا د
ساينس نه زیات د آرټ سره تعلق لري یا د علم نه زیات د هنر سره تعلق لري ځکه چې په هنر کې د تخلیق لارې خلاصې وي په ساينس کې تخلیق داسې وي چې هغه ډسکوري وي هغه دریافت وي حقیقتونه مخکې نه موجود وي او ساينس د هغه حقیقتونو انکشاف کوي د دلیل سره د ارګومنټ سره د سند سره د ریفرنس سره د تجربې سره د ایکسپریمنټ سره او د ساينس خپلې لارې دي چې په هغه لارو باندې هغه حقیقتونه مخې ته راولي خو ادب څه کوي ادب داسې کوي چې هغه تخیل په یو داسې لاره اچي چې هغه د موجوده حقیقتونو نه هم نوې تصویر پیش کی نوې تخلیق کی نوې شکل ورکی نو ځکه تخیل زیات د ښکلو هنرونو د زیبا هنرونو سره تعلق لري او لکه چې ما عرض وکړو چې موږ د تخیل وضاحت کوو نو اول موږ د لفظونو اډانه راخلو ځکه چې لفظونه د ژبې او د ادب یا د داخلي اظهار نوم دی اوس که موږ غور کوو په دې تخیل باندې ځان پوهیو لومبی خو چې زه دا هم وضاحت وکړم چې تخیل یو داسې اصطلاح ده چې د دې کوم ټاکلې تعریف کېدی هم نشي د دې کوم متعین او محدود تعریف کېدی هم نشي ځکه چې دا د انسان د داخلي جهان سره تعلق لري او داخلي جهان چې سبجیکټ یو دی نو ځکه بالکل ټاکلی نه دی بالکل متعین نه دی خو بیا هم د ښکلو هنرونو دپاره او د ادب دپاره د تخیل یو وضاحت خو کېدی شي یو تشریح خو کېدی شي او هغه تشریح دپاره مونږ د ټولو نه اول دې ته راځو چې لفظ تورې یا ټکې چې دی دا زمونږ د تخیل دپاره یا د وضاحت دپاره څومره اساني پیدا کوي مونږ چې په عام خبرو کې دا لفظونه استعمالو دا توري استعمالو دا ټکي استعمالو او هغه د اظهار وسیله جوړو نو په دې ټکو کې هم دوه قسم معنی وي د هر ټکي شاته یو معنوي جهان پروت دی د هر ټکي یو معنی وي کله کله مونږ د ټکي په داسې معنو کې استعمالو چې هغه مونږ په ټاکلو معنو کې استعمالو یو ټکی د یوې معنی دپاره استعمالو د یو توري نه مونږ یو مفهوم اخلو زیات مفاهیم ته نه اخلو او هغه یو مفهوم هغه اخلو چې هغه مونږ یو ټاکلې نتیجې ته ورسوي خو کله کله مونږ د ټکو نه ډېرې معنی اخلو ټکو ته مونږ د خپل کلتور د خپلې ټولنې د خپل ماحول د ژبې په وسیله نورې معنی ورکوو یعنی د ټکو معنی د ټاکلو نه غیر ټاکلی شي د محدود نه غیر محدودی شي د یوې معنی نه زیاتې معنی شي کله چې د ټکو معنی زیاتې شي نو بیا د تخیل په دې تفهیم کې موږ ته دغه زیاتې معنی چې دی اسانی پیدا کوي اسانی داسې پیدا کوي چې کله موږ د ټکو نه زیاتې معنی اخلو نو دا موږ د تخیل د تفهیم دپاره خپله اډانه جوړو موږ په تخیل ځان پوهیو او چې په تخیل ځان پوهیو نو موږ به د هغه محدود او ټاکلي مفهوم نه لامحدود او خور شوي مفهوم ته راځو یعنې تاسو داسې وګڼئ چې د ټکو معنی چې کله ټاکلي وي محدودې وي نو دې اپروچ ته دې رسایې ته دې انداز ته مونږ تعقل وایو تعقل میز معنی دا ده چې د عقل رسایي نو د عقل رسایي دی چې هغه ټاکلې نتیجې ته ځان رسوي خو د ټکو معنی چې کله مونږ لامحدود کوو کله چې مونږ هغه پراخ مفهوم ته وړو نو بیا مونږ د تعقل نه تخیل ته راوځو یعنې مونږ داسې کوو چې د خارجیت نه داخلیت ته راځو کله مونږ داسې کوو چې د ټکو هغه یوه معنی سره مونږ نورې معنی تړو او دغه نورې معنی د یو خاص مقصد دپاره تړو سره د دې چې دغه نورې معنی هم مونږ د خپل کلچر نه د خپلې ټولنې نه د خپلې ژبې د مزاج او د جوړښت نه مونږ دغه نورې معنی اخلو خو دا دوه ټکي په نظر کې ساتل پکار دي چې د ټکو ټاکلې مفهوم د تعقل کار دی د عقل کار دی عقل مونږ رسا نتیجې ته رسوي خو د ټکو نه نورې معنی اخیستل زیاتې معنی اخیستل دا بیا د تخیل کار دی تخیل مونږ
د ټاکلي مفهوم نه غیر ټاکلي ته رسوي او مونږ یو نوي جهان سره مخ کوي. دغه د ټکو زیاتې معنی چې کله مونږ اخلو د نوي جهان سره مونږ ځان مخ کوو. دا څنګه مخ کوو؟ یعنی دا مونږ داسې کوو چې د هغه ټکو د نوو معنو په ذریعه مونږ یو نوی تصویر جوړو، د ټکو په مدد تصویر جوړو. یعنی که مونږ د تخیل د ټولو نه اولنی تعریف کوو یا آسان تعریف کوو، نو هغه به مونږ دا کوو چې د مختلفو ټکو د مختلفو او زیاتو معنو په ذریعه د موجوده اجزاو نه یو نوی تصویر جوړول. نوی تصویر په شاعرۍ کې موږ د لفظونو نه جوړو، خو په نورو ښکلو زیبا هنرونو کې نوی تصویر موږ د لفظونو نه جوړو. په هغې به وروستو خبره کوو. فلحال موږ په دې ځان پوهیو چې موږ د ټکو هغه مفهوم ته لاړو چې هغه یوه معنا نه ده. موږ د تعقل نه تخیل ته راغلو او اوس موږ د ټکو نه ډېرې معنی اخلو. دغه ډېرې معنی په دې بنیاد اخلو چې زموږ داخلي احساس د دغه معنو سره شریک شي. موږ د خپل داخلي احساس په لاره ټکو ته نوې معنی ورکو. دا نوې معنی موږ ورکو د خپل داخلیت په بنیاد او د خپلې ټولنې نه، د ماحول نه، د کلچر نه څه الهام اخلو، څه اثر اخلو او ټکو ته ډېرې معنی ورکو. دا د دې غرض دپاره ورکو چې موږ د کائناتي اجزاو نه ځینې څیزونه راخلو او هغه څیزونه موږ چې راخلو نو هغې ته بیا ترتیب او تنظیم ورکو او هغه ترتیب او تنظیم نه موږ یو نوی خیالي تصویر جوړو د خپلو ټکو په مدد. دغه نوی خیالي تصویر زموږ د ټکو نه د ټکو شاته د معنی وي، یعنی معنوي جهان چې دی هغه نوی تصویر جوړوي. او دغه نوی تصویر چې دی کله چې ټاکلی نه وي، غیر ټاکلی وي، نو دې ته موږ وایو تخیلي تصویر. د تخیل په مرسته جوړ شوی نوی تصویر او دغه نوی تصویر چې دی د په لومبۍ معنا کې تخیل دی. اوس د دې تخیل لپاره ظاهره ده چې مونږ ورسره د تصویر ټکی ملګری کو. نو چې تصویر ټکی مو ملګری کو نو اوس مونږ ته اسانه ده چې تصویر د تصور کولو نه جوړ دی. تصور چې دی هغه محدود هم نه وي، هغه ټاکلی هم نه وي. تصور داسې یو څیز دی چې هغه ستا په ذات کې، ستا په داخل کې، ستا په خیال کې د مختلفو کائناتي اجزاو د راغونډولو او منظم کولو او ترتیب او تنظیم ورکولو نه پس یو تصور راشي. نو چې تصور راشي نو یو دې تصور سره یو نوی تصویر راشي. دغه نوی تصویر چې راشي، منظم تصویر د کائناتي اجزاو نه جوړ شوی تصویر، دغې ته موږ په ړومبو معنا کې وایو چې تخیل. د تخیل یا د تصویر مطلب دا دی چې د خیال کولو په بنیاد تخیل جوړ شو. د خپل احساس په لاره د کائناتو نه اجزا را واخیستی شو، هغې ته په داخلي جهان کې یو ترتیب او تنظیم ورکړی شو او یو خیالي تصویر جوړ شو. نو په ړومبو معنو کې دغه خیالي تصور کول یا خیال کول او د هغه اجزاو نه نوی ترتیب او تنظیم سره یو نوی تصویر جوړول، دا خو زموږ په ړومبۍ معنا کې تخیل شو چې تصور، تصویر او تخیل دا درې ټکي زموږ مخې ته راغله. خو په دغه نوي تصویر جوړولو کې ځینې نور اصطلاحات هم زموږ مخې ته راځي چې د هغې تعلق زموږ د نورو سوشل ساینسز سره دی. ښکاره خبره ده چې دغه نورو اجزاو ته ځو نو د هغې نه مخکې زه یوه خبره چې همدلته وکړم، بیا به نورو اجزاو وضاحت د یوې دمې نه پس کوو. خو دغه ضروري خبره زه دا کول غواړم چې دا موږ په تخیل کم بحث کوو. نو دا په نفسیاتو کې هم کیدی شي، یعنی د تخیل دا بحث د نفسیاتو د علم هم برخه ده، د فلسفې د علم هم برخه ده، او په ادب کې هم د تخیل نه کار اخیستی شي، ځکه چې ادب کې د فلسفه هم شته، ادب کې نفسیات هم شته او په هغې کې دغه د تخیل د بحث هم شته. اوس د دې نه وړاندې موږ د تخیل وضاحت څنګه کولی شو او ادب سره د دې رشته نوره څنګه روښانولی شو، دا د یوې لنډې دمې نه پس.